أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد صدق الله مولانا العظیم. د دغه نه مخکې آیتونو کې الله جل جلاله د مختال او د فخور تذکره وکړه. مختال معنا دواړه هم معنا دي، فرق پکې دا ده چې مختال هغه متکبر ته یې شي چې حرکاتو ذریعه سره تکبر کوي، او فخور چې په اقوالو خبرې کې تکبر کوي. او دغه متکبرین که حرکاتو کې دي او که په اقوالو کې دي څوک دي، بعضې د هغې الله پاک مضموم صفات بیانوي چې بخل کوي، په خپله باندې هم بخل کوي، نورو خلکو ته د بخل حکم کوي. څوک ته غریب سره امداد کوي یا نور رفاهي امورو کې دولت خرچ کوي یا فی سبیل الله انفاق کوي، نو دا هغه ته همي چې مړه څه پیسې ضایع کوي، بل ځای کې ولګوه، جمع یې که د سره دغه. نو الله فرمایي چې د داسې خلکو نفقاتو ته یا اعمالو ته د الله هیڅ حاجت نشته. الله غني ذات ته، الله بې پروا ذات ته. دا خلک مال خرج کوي، الله ورته پروا نشته، او که نه یې خرج کوي د الله ورته پروا نشته ده. او الله حمید ذات ته، دوی د الله عبادت کوي او که نه کوي، الله په خپله هغه ذات ته چې هغې تعریف کړی شوی ده، ټول مخلوق ته هغه تعریف کوي. الذین یبخلون، دا هغه خلق دي چې دوی بخل کوي، ویأمرون الناس، او دوی حکم کوي خلقو ته بالبخل، په بخل کولو سره. ومن یتولا، څوک یتولا، بخل یې څه شي ته، بخل چې مال دولت د سړي سره وي، حاجت هم وي، ضرورت هم وي د لګولو، نو دی مال خرج کوي نه، او یا څومره مقدار ضرورت ته د خرج کولو خرج کوي، خو په هغه مقدار یې نه خرج کوي. دا مضموم صفت ته. یو د هغه په ضد باندې ده اسراف او تبذیر. اسراف د حد نه زیات مال لګول، په 1000 روپۍ باندې 4 چلجي دی 1500 لګوي، خو په ضرورت کې لګوي، دغه ته اسراف ویل شي. او تبذیر چې بالکل فضول مال، هیڅ نه د دنیا فایده یې پکې نه د آخرت فایده یې، دغه تبذیر ده. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، مبذرین دا هم د شیطان ورونه دي. او د دې په دمیانس کې الاقتصاد فی النفقة نصف المعیشه، میانروي اختیار کول په خرچا کې دا نیمه زندگی دو. او الله پاک هم عباد الرحمن کې هلته کې تعریف کوي، وعباد الرحمن الذين يمشون، ورپسې والذين ينفقون اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، چې نه بخل کوي او نه اسراف کوي، دی په دمیانس کې چې کوم لیاردو هغه اختیار کوي. ومن يتولى، څوک چې اعراض کوي، روګردني کوي د الله د احکاماتو نه، فإن الله هو الغني، بشک الله جل جلاله بې پروا ذات ته، الحمید، الله پاک تعریف کړی شوی ذات ته. لقد ارسلنا رسلنا، تحقیق سره موږ راستولي دي خپل انبیاء کرام بالبینات، په معجزاتو واضحو سره. وانزلنا معهم الكتاب، او موږ نازل کړو د دوی سره الکتاب، کتاب نه د کتب سره کتابونه. والمیزان، او موږ حکم د میزان ته کړو، ليقوم الناس بالقسط، دې پوره چې قیمیږي خلک بالقسط، په انصاف سره، په عدل سره. او څوک چې میزان عدل سره نه قیمي، هغه پر سخت وعیدونه دي. ویل للمطففین، ناب تول کې کمای کوونکو د پر
تطفیف ته هلاکت ته ویلا او وانزلنا الحديد او موږ نازله کړي دو الحديد اوسپنه دلته کې انزلنا معنا دی اخرجنا چې موږ اریستل دي اوسپنه د امعادینو نه. اوس په دا اوسپنه کې څه فایده ده؟ فيه بأس شدید چې په دې کې سامان دی سخت جنگ ده ومنافع للناس او منافع دي ډېر دي پوره د خلکو. دغه اوسپنه خو دغه دنیا چې دو هغه نظام روان ده څومره فواید دي پکې او درنګې څومره ضرورتونه دي خلکو د پوره په دې کې. وليعلم الله او د دې پوره چې الله پاک ظاهر کی من هغه څوک ینصره چې د الله پاک د دین امداد کوي ورسله او د الله پاک د انبیاء کرامو امداد کوي بالغیب او غیب سره. ان الله قوی عزیز بشک الله پاک قوی ذات ته زورور ذات ته غالب ذات ته. ولقد ارسلنا نوحا و ابراهیم او تحقیق سره موږ استول نوح علیه السلام او ابراهیم علیه السلام وجعلنا فی ذریتهما النبوة او موږ ګرځولو په اولاد د دوی دواړو کې النبوة نبوت والکتاب او درنګي کتابونه نو د دوی اولاد کې موږ دا تورات زبور انجیل قرآن څلور کتابونه غټ ارنزل دي. دین علاوه نور صحائف ارنزل شوي دي. نو دا د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې تورات په موسی علیه السلام زبور په داود علیه السلام ابراهیم علیه السلام اولاد کې او انجیل د عیسی علیه السلام باندې د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې ده. قرآن په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې ده. د نور انبیاء کرام د اسحاق علیه السلام اولاد کې روغل او نبی علیه السلام د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې روغل. فمنهم مهتد پس بعضې په دوی کې هدایت یافتاو وکثیر منهم فاسقون او ډېر منهم د دوی نه د دغې اولاد نه فاسقون نه فرمانو. ثم قفینا علی آثارهم بیا موږ تابع کې ورستې رولږه علی آثارهم په نقش قدم د دغې انبیاء کرامو برسولنا په د انبیاء کرام د موږ سره وقفینا بعیسی ابن مریم او موږ تابع کې موږ وروسته ورستې عیسی ابن مریم واتیناه الانجیل موږ ته ورکړی انجیل وجعلنا فی قلوب الذین او موږ وګرځول په زړونو د هغې خلکو کې اتبعوه چې اتباع د عیسی علیه السلام کوله رأفتا نرمي ورحمتا او مهرباني. نو چې کومو اتباع د عیسی علیه السلام کوله هغه ډېر په مهربانو او ډېر د ته نرم دیلو او ځنه هغې ته سختګیر شول تر دې پورې چې عیسی علیه السلام د اپنسي کولو منصوبه تیاره کړله. خو لیکن فما صلبوه وما قتلوه وما صلبوه الله فرمایي چې نه یې قتل کوه نه یې په پنسي که ولکن شبه لهم په دوی اشتباه راغله. الله پاک شوی ژمدی اسمنونو ته یې نه وخېږه نن هم آپ اسمنونو کې ده او نږدې زمانه کې به دمشق کې چې کوم مسجد ده جامع مسجد عموي په هغې باندې به دا الله پاک ارنزلعید کوزوي بیا. نو ورهبانیتا ابتدعوها او رهبانیت ابتدعوها چې دغه ایجاد که جوړ که دغې نصاراو رهبانیت ترک الدنیا او ترک اللذات چې کوم مستلذ شیونه دي د خوند ولا شیونه یعنی جایز شیونه لکه مثلا اوس ترکري دو یوه ساده ترکري دو یوه مرغنه دو سړی چې نه زه به د ساده ترکری خورو دا مرغنې زه نه خورم. د دنیا چې کوم اهم نعمتونه دي دغه دای نه استعمالوي دغه رنګې دی خو دا هغه نه کوي. الله چې دا موږ په دوی فرض کړه نه و دوی په خپله د دغه اختراع وکړه په خپله باندې دغه ایجاد کړه بس غره ته لوړ شه هلته کې د الله عبادت کوه ټیک ته یو طرف ته د الله عبادت ته خو بل طرف ته د دنیا چې کوم امور دي آی پرېږدول خو بیا په دې وهم نه رسېدل حلولې ښځې پرېږدولې چې سره ته نکاح کوه بیا څه زمانه یې تېره کړې الله په عبادتونو باندې نه پس ته په حرامو ولګېدل مال دولت کسب کول آی پرېږدول نو څه زمانه د هغې نه یو طرف ته و هغې نه پس ته په حرامو کې مبتلا شول. ورهبانیتا ابتدعوها او رهبانیت ابتدعوها چې دا دوی مختار که اختراع دی دی وکړی نه ایجاد یې که ما کتبناها علیهم چې دا موږ فرض کړه نو په دوی باندې الا ابتغاء رضوان الله رضوان الله الا منه دی لیکن سره دلته کې لیکن دا دوی لیکن دی طلب دی رضامندی دی الله پاک ته پوره دوی دغه رهبانیت ایجاد که
فما رعوها حق رعایتها پس دوی لحاظ نو سوتو د دغه رهبانیت حق رعایتها په حق رعایت د دغه سره په حق لحاظ د دې سره چې به صحیح منی کې اوس هغه شی بندگی دی الله پاک کوا دنیا ته بالکل سره ورکسمه خدا سے هم اونکړل فاعطینا الذین آمنوا منهم اجرهم پس موږ ورکاغه خلکو ته امنو چې ایمان یې وروړو د دوی نه اجرهم اجر د دوی وکثیر منهم فاسقون او ډیر د دوی نه فرمان دي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ای هغه خلکو چې ایمان وروړه د عیسی علیه السلام باندې اتقوا الله دی الله پاک نه وډور شوي وآمنوا برسوله او تاسو ایمان وروړئ په رسول دی الله پاک باندې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په عیسی باندې مروړه ده په محمد رسول الله هم مروړئ نو چې داسې وکوئ یؤتکم کفلین دیر بو کې تاسو الله جل جلاله کفلین دوی حصے من رحمتی د رحمت خپل نه دوا اجرونه به الله پاک دیر کی یو دا چې په عیسی علیه السلام د ایمان و وی سره په هغه وخت کې د محمد رسول الله باندې اجمالی ایمان و چې د یو نبی اخر زمان ارتونه ده اوس چې کله روغه نو تفصیلی ایمان هم په دغه پیغمبر باندې رو را دوا اجرونه به در کوم ويجعل لكم نورا او الله پاک تاسو وګرځي نورا نور تمشون به تاسو تک کوي په دې کې ويغفر لكم یعنی هدایت اسباب ته پیدا کی ويغفر لكم الله پاک بخشش تاسو کی والله غفور الرحیم الله پاک بخشش کون کا ذات رحم کون کا ذات تا لئلا يعلم اهل الكتاب دې پر چې مخصوص نه کیاله کتاب دا خبر الله يقدرون على شيء من فضل الله چې قدرت نه لري د مسلمان پوسش باندې من فضل الله مهرباني دی الله پاک نه وان الفضل پوي شوي په دا خبره چې بشکه فضل مهرباني بيد الله دی الله پاک په قبضه قدرت کې دو یؤتیه من یشاء دا فضل مهرباني الله پاک ور کوي چاته خوشي فضل مضمون دا وسیغ دا الله جل جلاله شو مال دولت تیر کړه سره دی ایمان دا د الله فضل الله الله ش علم در کړه دا د الله فضل الله الله شنه کمال اولاد در کړه شکر یا سره در کړه دا د الله فضل الله الله فضل وسره ټیم غوړي چې الله ته په فضل وکي مهربان شیر بندي نو والله ذو الفضل العظیم الله جل جلاله صاحب د فضل عظیم ولدا دبل صورت ابتدا لغون کو بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير سورة المجادلة د 28 پیری دا ابتدا وشوله د ادغه سورت شان نزول داو چې زمانه جاهلیت کې